لا به یو کېږو که نه یو کېږو. موږ صرف دوه خبرې کوو، یو په آیسو کوو، یو په بدګانو کوو. انډیا کې یو بندګلي ده، یو بندګلي چې ده که نه هغه په شادره کې ده. کله جوړه شوه په کوم شپه زه خبر شوم چې یاره شادره ولسي جرګه جوړه شوه. نو په هغه شپه باندې بهرحال زه ډېر زیات خوشحاله وم. که تاسو د شادرې ځمکه وګورئ، دا واحده ځمکه ده چې دا په سیاست کې، دا په جرګه کې، دا په ټولنه کې کامیاب خلک پیدا کوي. په ولسي جرګه کې به بالکل د پارټۍ بحث نه وي. زموږ ستاسو د راغونډه د راجمع کېدل دا د معاشري د اصلاح په توګه باندې دي، او دا څوک چې هر چا رشوت کړی ده د هغه ډېره شکریا ده. شادره ولسي جرګې لخوا په وطکي شادره کې د فحاشۍ او منشیات فروشۍ د خاتمې په موخه د فضاګرد په یو ځایي رستوران کې یوه مهمه غونډه ترسره کړې ده چې پکې د سیمې سیاسي او سماجي شخصیاتو په ګڼه شمېره کې ګډون کړی او شادره کې استوګن د دریم جنس غړو یا بدګانو د ودانۍ مالکانو ته په فوري توګه د دغه بدګانو له خپلې ودانۍ څخه له ویستلو خبرداری ورکړی او د هر ډول نشهیي توکو پر ضد هم د ملا تړلو اعلان کړی دی. د یادې غونډې نور تفصیل د ځوان جرنالست او انډس نیوز نیټورک همکار وحید الله سواتی نه. جی وحید الله سواتی د فضاګرد شادرې ولسي جرګې د غونډې تفصیلات زموږ د کتونکو سره شریک کوي. نن شایدره ولسي جرګې اولنې ملاقات د پاشۍ او د منشیات فروشۍ د خاتمې دپاره د لایمبل کولو په وجه اولنې ملاقات د فضاګرد په یو مقامي هوټل کې وشو. په دې اجلاس کې د هرې پارټۍ سره تعلق لرونکي نمایندګانو چې دی هغه پکې شرکت وکړو. په شرکت کولو کې په خاص توګه باندې افرین خان چې د شادرې جرګې ترجمان د ولسي جرګې، عظمت علي خان د جماعت اسلامي چیرمن، شادرې ون چیرمن، احمد شاه مسلم لیگ نون، ایوب خان جماعت اسلامي چیرمن، فضل قیوم کاکا د این پی، محمد علي د پی ټی آی، فضل سبحان د پی ټی آی، نعمان جماعت قاری نعمان جماعت علماء اسلام، ابتاب عالم د پی ټی آی، بخزمین د پی پی پی، بخ د پی ټی آی او نور داسې ډېر مشران چې د مختلف پارټیانو سره تعلق لرونکي وو هغو په دې اجلاس کې شرکت وکړو او په دې دغې رڼا واچوله چې شادره وطکي کې کم خواجه سرا دي هغو له چې چا بلډینګونه ورکړي دي هغو دلته فحاشي پیلاوی او نوې نسل تباهي طرف ته روان کړی. نو پوری طور پر د دې جرګې په مناسبت باندې مشرانو خپل تقریرونو کې دا وویل چې موږ د دې بلډینګ مالکانو ته دا درخواست کوو چې پوری طور پر دا بلډینګز د خواجه سراو نه واپس والي او دا د خالي کی چې لکه دا علاقه نور دلته نوې نسل چې دی نه تباه کیږي، ولې چې خواجه سراو ټول خلک چې دی هغه یرغمال کړی دی، یرولی دی او څه په بل طریقه باندې دلته حالات روان دي. نو الله پاک د خیر کې چې دلته په دې شادره وطکي باندې څه عذاب رانشي. مشرانو خبره زیاته کړه چې موږ وارننګ ورکوو د شادره ولسي جرګې په حواله باندې چې مالکان دي پوری طور پر دا بلډینګونه د خواجه سراو نه خالي کی، کنه بیا به جرګه په خپل د اقدام شوتی چې د هغې به بیا ذمهواري چې ده هغه به د بلډینګ په مالکانو په خپله راځي. جرګې مشرانو زیاته کړه چې دې نه علاوه په شادره وطکي کې آیس، چرس، پوډر، کولیام په مقبرو کې خرڅېږي، د هغې خلاف به هم انشاءالله کوڅه په کوڅه باندې اواز چوتو او دا به یو داسې جرګه جوړېږي چې انشاءالله د دې به بیا وسیع دا ټول سواد ته به بوځو چې دا ټول سواد د منشیات فروشۍ، د جسم فروشي او د هر قسم جرایم نه دا پاک کو. جرګه چې د پښتو د کلچر یو حصه ده او چونکې موږ د دې نه شاته شوي یو په دې وجه باندې موږ د زوال ښکار یو. مشرانو زیاته کړه چې انشاءالله که په دې کې موږ جیلونه خورو، په دې کې که موږ روډونو ته راوځو، موږ حکومت وخت هم دا وایو چې کم په وطکي کې کم خواجه سرا دي د هغې دپاره دې طریقه کار جوړ کړي او دغه ځینې چې دي هغه دې پرې خالي
کړي کنه جرګه به بیا مجبور شي او په خپل به اکشن والی او دا بلډینګونه چې دي دا به خالی کړي ولې زمونږ د لپاره نوی نسل ډیر اهم دی مونږ خو خپل ژوند تیر کړی ډیر ښه ځکه چې د شادري وخت کې ډیر ښایسته ښایسته مشران پیدا کړي په هغې کې ډاکټر محبوب الرحمن مرحوم سابقه وزیر موجوده میر شاهد علي خان دوست محمد خان خواجه محمد خان سابقه MP جماعت اسلامی محمد امین فضل الرحمن نونو او داسې نور ډیر زیات ډیر غټ غټ لوبونه سیاسي طور پر پیدا کړي چې هغه د دنیا په سطح باندې خلک پیژني نو نن زمونږ د شادري وخت کې دا حال دی چې د هغه مشرانو هغه کم عزت دغه چې هغه بدنامۍ طرف ته روان دی نو موږ له پکار دي چې په دې باندې کار وکړو ټول قوم یو شو او د شادري دپاره کار وکړو چې شادره یو داسې دغه وګرځولو چې په دې کې هیڅ قسمه جرم هیڅ قسمه منشیات هیڅ قسمه داسې دغه نه کېږي چې د هغې په وجه باندې د علاقې بدنامي کېږي نو ډېر زر ده چې انشاءالله جرګه په دې باندې خپل لایحه عمل تې کي او اکشن اخیستل به انشاءالله شروع کړي چې وتکې به هغه پخوانۍ شادري شي او انشاءالله چې امید دی کې دې کې به د جرم پیشه څونه خلک چې د هغې خلاف په اخریني حد تک جرګه خپل کوششونه جاري ساتي جی ډیره مننه وحید الله سواتی مونږ سره د تفصیلاتو د شریکولو د هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز इंडस न्यूज नेटवर्क द टुलु आवाज